په لکي مروت کې پولیس ورته راوځي هغه ټټر ورته وایي چې نه د منم وزه د دغې خاورې نه. نن په بنو کې خلک ورته راوځي، سرکاري خلک ورته راوځي، هغه دا ورته وایي چې جنګ نه نه یې تنګ، پښتون عمر په ټوپکو په منځ کې تېر کړی دی. ستا د دغې پالیسۍ نه تنګ یې چې ته ما چاته ور مخکې کې د شانه فایرنګ راباندې کوې، ما ته وژنې. هغې تاسو به بیانونه اورېدلي وي. حالات بدلیږي، حالات سر خوري، لګیا دي. د خدای پاک رسۍ ډېره اوږده ده، خو چې یو ځل یې کش څه کي بیا د دنیا یو ظالم د هغې نه ځان نشي خلاصولی. دنیا کې چې د هرې بدبختۍ اول علامات وي هغه ټول ظاهر شوي دي د ظالمانو پر خلاف. لږ همت غواړي، لږ همت غواړي، اخري ورځې دي. زه یقین سره درته وایم چې په دې خاوره باندې پښتانه دغه فطرت دا نه دی چې دا رو رو راچګېږي. دغه تاریخ وګورئ، فطرت یې دا دی چې دا اچانک راچک شي، وار شي داسې. زه بیا هم